عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زاو غلام لگے خپل منس کے مو خبر کولا ما ورته ویل اے غلاما غلے لار شاہ سشت دینا غلام روانے دلو زماو د سرداری کونن په منس کی او غونډه رااله زدا سے لاړم نبی علیہ السلام دا سے لاړو زما دا روح نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون کور طرف ته تلے دے اللہ اکبر غلام تاواز کی اے غلام راشا ادرے گا سردار کونین مبارک میں ورتا د صادر نصرا اوستلا ورتوی دایوسا خپل خلق باندې مخرا خپل مخرا اغدا سی اولیدل ډېرې مزیداری غونچ قجوری دی سردار کونین تی غلی را روان دے اغا توی پام کو عمر تموایا عمر ډېر غیرتی سړی دی عمر توایا ما عمر خبر وما اسنه چې تا ته صدمه او دک در کی عزیزانو چې کله عمر فاروق راغی رضی اللہ تعالی عنہ بچیان لگے دی خلق لگے دی کور والا قجوری خوری عمر رضی اللہ عنہ راغے ناگہان ای قجور لاس کی انیولا خلیتے اوڑا وی اے غلاما زمادی پلا تو مننا تو زا قسم ہوئی چما خدا سے خوندورا قجورا لی دل ندا یو خود قجوری خون مزیدار دے بل د قجوری نا خوشبوئی روان دا اے غلاما دغه خوشبوئی خوزن محسوسو ما مگر د اغا کس نے محسوسو ما چیزاو تا ولاړو اغا زمانگ نوڑان دے ولاړو دا خوشبوئی دا غی د بدن نروان اے غلام زرزر حلا توایا اور تپ جڑا شو ورتوی کما قتل او کما پریدے خدا قجوری ماتا غرا کڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ ما با ایمان روڑلو کلا کلا خودو شیانو نا متاثر دیر زید شما یومی چی اگا قجورا خوڑ لیدا بے ما تولگن پی خیدلا اگا خوشبوئی چی ما مخصوص کڑیوا بے اگا خوشبوئی ما مخصوص نکڑا دوئیم میں دو قرآن کریم دو سورہ توہا تلاوت دو دنیا بدل کڑا ولی توہا آگا سورت عزیزانو زمک پیدا ندا اسمان پیدا ندے اللہ رب العالمین دو ٹولنا دو زر کالا اڑان دے سورہ توہا سورہ یاسین لوستلو پرشتی ولاڑے وے آگا پرشتی وی یا الہ العالمین خدا سب اختور امت با اغوی چی دغا قرآن لولی سورہ توہا لولی سورہ یاسین لولی پرشتو بویلی اللہ دا بد چا قومی دا بد ابراہیم علیہ السلام قومی نانا دا بد نوح علیہ السلام قومی نانا دا بد موسیٰ کلیم اللہ قومی نانا دا بسوک لولی دا بزما دا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان لولی ٹولو الحمدللہ توہا لولی سورہ یاسین لولی دا اللہ خپل تلاوت کرے ما یلیق بشانی بیاوی الحمدللہ اللہ رب العالمین توہا کی فرمائی موسیٰ علیہ السلام وی ربا جب امی انخلی یا اللہ جب امی انخلی تلاوت کولے نشما رب میں ورتوی اے زما کلیما وی رب اشرح لی صدری اے رب زما کلو کی سینہ زما رب اشرح لی صدری وی زما سینہ کلو کی موسیٰ علیہ السلام دا دعا غوڑی رب اشرح لی صدری سینہ میں کلاو کا ویسر لی امری یا اللہ آسان کراتا امر خپل قرآن موتا تموی سبق یادی گینا قرآن نہیں دی سبق ہے پردے بھائی
نا غواړه د الله رب العزت نه بار بار غواړه خوا کتب اتیا کال عمر کی اور کو یاد کی سمرا یو رکو یاد کی او اتیا کال عمر کی وفات شي په طلب د دې کې چې یسر لی امری ان شاء الله ورځ قیامت کې به الله د طالبانو سب کې بد را پاسي او طالبان درته پته طالب څومره لوی مقام دی یاد ساتي طالب ډېر لوی مقام دی نو عزیزانو دو خبر یاد ساتي لومبه منګو تاسو به رمضان المبارک کې د رمضان المبارک خپل ورو جماعت د بل ورور کوشش کوي ان شاء الله او دا بنوي چې دا خو تور دی دا خو عجم دی دا عرب دی دا پختون دی دا پارسیوان دی دا پنجابی دی دا انګلیش والا دی نه 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 چې څوک وی روزدار ورسوي خپل صدقات د مشرق او د مغرب والا او خلقو ته قومیت معتبر نه دی اخلاص معتبر دی اخلاص پیدا کوي ځان کړونو د رمضان میاشتا گٹے والا میشتا دیکھ گٹے کوئی تجارت اکئی محبوب میں فرمائی ابا ہریرہ حدیث راوی دے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی محبوب فرمائل ہر یو چیز پدو چند او لس چند ملاویگی زما د امتی عمل پر رمضان کی یو پا وسو ملاویگی انشاءاللہ اولگوی مال اولگوی د فقیرانو سره احساناتو کوي بعضی داسې زنانه بوي دا غوی به سرفرس نه کونډه بی کونډه دا غوی به ایز درک نه سبق او منګو تاسې رونو یاد ساتئ ان شاء الله کما خبره چې په منبر باندې کوم د الله نه اول غواړم چې خدای ماته په عمل را نصیب کړي دا تحدیث بن نعمت درتوم قسم په خدای کې ریا د پاره وم والله بالله کې مې ریا غرضی د خدای په ذات مې د قسمی درد درته بیانوم درد چې په دې منبر یو خبره کوم ان شاء الله زم خدایا چې زما جب کې سویو د چا په کور کې سنئی په دې جب کې لګي پرتو پیسو دي اور پوری شي چاره ته موبایل او کابل اورځي او ماشوم د ټل علاقې نه راته موبایل کړي وې زما مور پاله جوالدا خوځیدل غزن مرز دی ور باندې کمزور ده منګ سلور بچیو اس درک مولګینا مور زما روجي نشي ولې فدیه منګ څنګه چلو د زړه می درد کو درد ځان کې راولای رونو د بیان مقصد دا نه دی که هغه خور دا بیان نه وي اورېدلې او بیا هم درته قسم خورم چې ما نه دا مطالبه نه وکړې چې موږ له پیسې راولېږه د مسلې تپوس وکړو ما له څه پکار دي ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه طریقه اختیار کړه صحابي د مسلې تپوس کوي د صوفي طالب العلم دی ابوبکر صدیق د لاس اونې ول وای راځه د مسلې حل ما ته معلوم دی وای چیرته مې بوزي بوتلو ډایرکټ درستخانه ورته وګړول او روټي طعام ورته کې خود مال بچیا ستاسي فدیه بزور کم 3600 روپۍ تقریبا دیوي میشه د روزو حساب برابرېږي پلار دې اسکیډن کې مړ دی وای آو تر ماما وای ماما مشتا او تر مې نشتا ما ول زتر ته وایا ماما لدی وایا د موبایل نمبر را اولېګا سچو الله رب العزت پرون ما چاته ملدا ور جمع کا اغه ته ور ولېګا چې دا د روزي د میاشتې ور باندې سو گزاره وشي عزیزانو دا غرض مې نه دی چې تاسو ته هم چې ما د ستوره کړي ما سره چې الله کوم احسانات کړي لوی نه لوی احسان داده چې ما ول زب بیا د روزه کې قران شریف ترجمه ته کینم دا خو زما سوچ کې نه و چې وسړی وصیت وکي چې بچي به زما د مرګ نه بعد زی پلان کیږي تا او دمره پیسې می داد یوې مدرسې داد پلان کوي مدرسې وصیت می داسې کړو او ما ته بیا الله په منبر باندې د کیناستو سعادت او توفیق را نصیب کو مړه چې ته د غریب یو ځل تعاون کې عبدالمتین به ان شاء الله زر کرته کوي ان شاء الله تاسو ته وایم چې دا مو وای چې دا عرب دی او کدا عجم دی دا لره دی او کنه زید دی او چې کم زه خبرې گئی د غریب سړی نه بے وزل نه
بالکل رونو روټۍ وروړی اوړه ورته اخلی چینه بورۍ ورته اخلی د دې یتیمانو په سر لاس کېدی چا چې د یتیمانو په سر لاس ښودلی ان شاء الله خبر راته یاده کوي را روانې جمعې ته به قطار پر ریان باندې چاته به پرشتي ولاړي دا به ان شاء الله را روانې جمعې ته زما بیان وي ان شاء الله الله رب العزت دی تاسو او مونږ ټولو ته د کامل ایمان عظیمه حصه را نصیب کی الله دې مونږ او تاسې د هر قسمه بے پردګۍ او د بدرنګ ورځې نه وساتي رونو مبارکه میاشته زه ته په دعا کې تیرول پکار دی د آیات کریمه تفسیر به ان شاء الله را روانې جمعې ته کومه چې ما کوم آیتونه تلاوت کړل هغې کې اخیری او آیات دی چې په باره د دعا کې دی ان شاء الله هغه به هم بیانو خو د ریان دروازې په قطار کې به ان شاء الله خبره کو الله رب العزت تاسو زمونږ د ټولو پریشانی ختم کی درود شریف په شوق باندې وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا رونو په شوق سره درود شریف وایل ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه قولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بار دنیا میډیا باندې بیان چې دا کم ځای کې راغلی رونو کله چې خوشاله روز به په نبی علیہ السلام راغله یا خوشاله لمحه نو څه به ویل الله اکبر د هغه نه بعد به څه ویل الحمدلله 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 خدای روجه کې ناست یو د خدای لاک لاک شکرونه دي الحمدلله زمون خپل کمال نه دی روجه نیول ربا من قرآن کریم تلاوت نشو کولی ربا منګه ترجمه نشو کولی ربا دا خو ستا فضل ربا دا ستا کرم ربا دا ستا احسان ربا الله ته زمونږ د ټولو نه ناراضه مشي یا الله زمونږ د ټولو روجهدارو الله که په مشرق کې دي الله که په مغرب کې دي الله که په شمال کې دي الله که په جنوب کې دي الله خدایا که په یورپ کې دي الله دنیا ګډ ګډ کې دي او د چا روجه ده الله ستا د نبی علیہ السلام د سنت مطابق روجه نیولي ستا د حکم برابر روجه نیولي الله د ټولو روجې قبولي کې سره زمونږه یا الله زمونږ د زنانه روجې قبولي کې شوق سره امین وای شوق سره یا الله زمونږ د والدینو چې کوم عبادتونه کړیو الله قبولي کې الله چې کوم ژوندي دي عبادت قبول کې الله زمونږ روجه قبول کې ربا مونږ د بدرنګ ورځ نه وساته الله مونږ د خجالت والا ورځ نه وساته الله عمل نامه په خلاص را نصیب کې رونو اخلاص سره دعا وکي الله څومره مسلمانان دي پریشانې دي د ټولو مسلمانانو پریشانې په خوشحالۍ بدل کې څوک جیلونو کې دي زمونږ یو طالب العلم ابل ورځ یتیم او یسیر او داغي تر پاغه باندې دومره خواري کړي وا چې د مدرسه کې سکال د قران شریف پټکې مو تړلو هغه په لار کې پته لګی نه چاخ کته کړي یتیم هم دی یسیر هم دی ترې په چغو چغو جاری چې یا الله خپل بچی مې نو دا خو تا د ورور بچی را تراکو دا دې مرانه واغستو هغه پرون موبایل کړو چې زما وراره هم دی بچی مې هم دی دعا ورته وغواړي الله دغه بچی چې هر ځای کې وي الله کور ته راولي داسې بشماره والدین د داسې وړو وړو بچو پلاران جیلونو کې پراته دي د یوې روجې نه بلې روجې پورې تمنا وه بله ورځ یو کس دلته راغی په سرو سترګو یې وجړل او ما ورته دعا وکړه مالې یا الله خدایه د روجې د راتلو نه وړاندې وړاندې کور ته راولې الله که نه راغلی الله کور ته راولې هغه کونډه ښځه چې د هغې نه کال 2 کاله خپل خاوند جدا وي جیل کې پروتي د هغې ښځې له پته لګي
کوم ښځه چې هغه خپلې کوټې ته لاړه شي د خپل خاوند ځای ورته خالي په نظر راشي دعا وکړئ الله چې څومره جیلین په جیلونو کې دي الله خدای خپلو کورونو ته راولې الله خپلو میندو ته راولې الله خپلو بچو ته راولې الله د چا روژه کې هیڅ نشته ډېر داسې غریبانان به هغوی به د روټۍ په انتظار الله زمونږ مال د غریبانانو فقراو دپاره قبول کړي الله مونږ سره چې څوک صدقه کوي الله د هغې صحیح ترجماني مونږ ته را نصیب کړي الله خدایا مونږ له چې څوک پیسې راکوي د هغه یقین دا دی چې دا په سلیمان نه لګېږي دا په عالم لګېږي دا په جومات لګېږي الله زمونږ پیسې هر غریب ته ورسې هر مسکین ته ورسې هر محتاج ته ورسې دعا وکړئ رونو دا د ملا تکلیف زما الله کریم خدایا مونږ ته روغ صحت را نصیب کړي او د مدرسې کار روان دی رونو ما ګورې روان دی ویلې بیا هم چاندو والا به نه راځئ مونږ دلته چاندې مدرسه کې بند دي مونږ باندې پابندي ده بس رونو دعا کوئ چې الله د دې مدرسې د غیبونو امدادو فرمایي بعضې ملګري په دې خفه کېږي نه دي خفه کېږي رونو مونږ هم د چا د حکم لاندې یو دلته په یو قانون لاندې به زندګي تېرو نو رونو درخواست مو دا دی چې مونږ نه څوک د چاندې مطالبه مه کوئ یو خو دا روژه کې چې دا خلق راځي دا په یو مینه راځي په محبت راځي دلته دومره مونږ تنګ کو چې هغوی بې خفه وي نو رونو الله دې مونږ او تاسې ته خپلې خزانې پرانیزي یا الله خپلې خزانې پرانیزي یا الله زمونږ مال قبول کړي زمونږ وخت قبول کړي زمونږ علم قبول کړي الله زمونږ صدقات روجې قبول کړي الله کریمه بیمارانو ته او مونږ ټولو ته روغ صحت را نصیب کړي د مدرسې روان د تعمیر کار الله سر ته ورسې او رونو قرضه تقریبا ډېر کم ځای ته را ورسېده تقریبا هغه د 3.5 لکو خواو شا پورې تقریبا زمونږ به ټوله قرضه برابرېږي انشاءالله یا شل باندې ور باندې یا داسې خواو شا 25 ور باندې انشاءالله زمونږ قرضه به الله رب العزت خلاصوي او ګوره یاد ساتئ د روژې نه بعد به انشاءالله بیا ګورو نو د روژې دپاره هم دا درخواست دی چې روژه په صحیح طریقې سره نیسئ په حلال مال نیسئ او په حلال مال ماتوئ د حرامو نه دی الله موږ او تاسې وساتي څوک بیماران دي روغ صحت نصیب کړي زمونږ سره الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي الله جیلین د جیل نه را وباسي الله په دې اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله د مسلمانانو دشمنۍ په دوستو بدل کړي یا رب یا ارحم الراحمین څومره ختمونه روان دي الله ټول ختمونه خیر او عافیت سره الله ځان ته قبول فرمایي او په موږ ټول باندې اسانه کې زمونږ ترجمه خیر او عافیت سره سر ته ورسه اخر وخت مدا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله